د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود پر اشرف غني پسې غږېدلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي دغه ټول کارونه د اشرف غني دي. که هغه نه وای وېرېدلی، نه وای ډار شوی، نو اوس به داسې کار نه وای شوی. احمد مسعود وایي د اشرف غني تېښته د دې لامل شوه چې افغانستان افراطیت ته ولویږي. هغه وویل چې اشرف غني غواړي چې افغانستان افراطیت ته ولویږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ وینا کې د اشرف غني لخوا د خلکو په پیسو تېښته او طالبانو ته د حکومت سپارل د ملي خیانت یوه بیلګه ګڼي چې د رژیم د ړنګېدو او ړنګېدو لامل کیږي. هېواد د افراطیت په لور روان دی. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ وینا کې وویل چې د اشرف غني تېښته د خلکو په پیسو او طالبانو ته د حکومت سپارل د ملي خیانت یوه بیلګه ده چې د رژیم د ړنګېدو او سقوط لامل شوه. هېواد د افراطیت په لور روان دی. هغه په یو بیان کې چې نن خپره شوه له طالبانو سره د خبرو پر مهال او ملي خپلاینې تر چتر لاندې پټ تړونونه هم یاد کړل چې د ده په اند د خلکو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو او هېواد د لوېدو لامل شول افراطیت او تروریزم. احمد مسعود همداراز د طالبانو په نه پیژندلو او په افغانستان کې د یو جامع حکومت پر جوړېدو ټینګار په اړه د نړۍ د هېوادونو د منطقي او مناسبو دریځونو هرکلی وکړ او ویل تمه ده چې دا تګلاره به په کلکه هوډ سره دوام وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.